اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، الله می قدرمنو خوشحال لره. د انګلیسي دریم سبق دی. په تیر سبق کې می د ای بی سی اوازونه درته ویله چې ای بی سی داسې اوازونه لري. دوستانو، په دې سبق کې ای بی سی پر درې قسمه باندې درته بشم. د ای بی سی حروف د ای څخه تر زیډ پورې دا کم حروف چې دي دا پر درې قسمه باندې درته بشل کیږي. یو قسم چې دی د دې څخه واول جوړیږي، دویم چې دی هغه سیمې واول جوړیږي، دریم چې دی کانسوننټ جوړیږي. دا ګر درته ښیم. تاسو به دا وایئ چې واول څه دي، سیمې واول څه دي، کانسوننټ څه دي، دا موږ نه پېژنو. دا به ډېر اسانه در باندې وپېژنم. په دې به ستاسو ډېر ښه سر خلاص شي انشاءالله. واول چې دی، واول دی مثال لري لکه په عربي کې حرف علت. حروف علت چې په عربي کې څنګه راځي د چیز دپاره استعمالیږي، یعنی چې یو شي ته زور ورکوي، زیر ورکوي، پیش ورکوي، دغه چې دی دا حروف علت دغه استعمالیږي. خو دلته په انګریزي کې دغه واول حروف استعمالیږي. دا یو. او دویم واول چې دی واول اواز لرونکي، هغه حروف چې اواز لري هغه ته واول ویل کیږي، چې اواز نه لري هغه ته کانسوننټ ویل کیږي. هغه اواز نه لري، بالکل بې اوازه دي. واول اواز لرونکي او کانسوننټ بې اوازه، هیڅ اواز نه لري. اواز بې اوازه څنګه مطلب؟ تا ما ته وویلې چې دغه شپږ حروف دي، د دې دا اوازونه دي، ټولو ته دې اوازونه ورکړه. او اوس وایه چې بعضې کانسوننټ اواز نه لري او بعضې اواز لري. دا دی اواز نه لري. دا کانسوننټ حروف ګرد د کتار کښېږده، ګرد هر څو حروف چې کانسوننټ دې راواخه سره کښېږده، یوه کلمه نسیجین جوړوی، یوه خبره نسیجین جوړوی، یوه جمله نسیجین جوړولی د دا ټولو حروف څخه. او چې واول دې په ګډ کې دا اواز لرونکي حروف دې په ګډ کله بیا به د داسې کلمه جوړیږي، بیا به د داسې اواز لرونکی شی جوړیږي. نو واول چې دي هغه 15 حروف دي. دا ټول حروف څو وله؟ هغه 6 حروف وله. ټول د ای بی سی څخه د ای څخه در زیډ پورې دا حروف 6 حروف. نو په دې کې 15 حروف چې دي دا واول دي. واول معنا اواز لرونکي، اواز لرونکي حروف په دې کې 15 دانې دي. هغه کم 15 دي؟ هغه یوه ای ده، یوه ای ده، یو آی دی، یو او ده، یو یو ده. دا 15 حروف دي. دا 15 حروف دا دې ما لیکل دي، ورته ګوره. دا 15 حروف دې ته واول ویل کېږي. دا اواز لرونکي، دا اواز لري. او یو چې دی سیمې واول دي. سیمې واول 2 حرفه دي، یو وای دی، یو ډبلیو دی. ډبلیو وای. دا ډبلیو اوس ډېر نه استعمالېږي. دا ډبلیو چې دی دا اوس خلکو د استعمال څخه اچولی دی، یوازې وای چې دی هغه استعمالېږي. نو دا بیا نیم اواز لرونکي. سیمې واول یعنی نیم اواز لرونکي. پر اواز دا نه لري، اواز د دې دا نیمۍ دی. ګوره چې پر اواز لري هغه ته واول ویل کېږي، چې هغه نیمۍ اواز لري هغه ته سیمې واول ویل کېږي، چې اواز نه لري هغه ته کانسوننټ ویل کېږي. د دغه حروف سماسه وه چې 15 حروف واول وه او یو حرف دغه سیمې واول دی. دا څو؟ دا 6. پاته 20 حروف. دا ټوله 20 حروف چې دي دا بې اوازه دي. دا اواز نه لري. دا 20 حروف په کتار ولګوه، د دې څخه یوه کلمه نه جوړېږي، د دې څخه یو لفظ نسې جوړوی، دې ته د هېڅ شي لفظ اواز نسې ورکولی. دا بس دا رقم دی. ګوره چې ته اوس غواړې مثال دا رقم دی. بورډ ته ګوره، ما بي وکښله، اکس مې وکښي، بي اکس مې وکښي، د دې څه هېڅ معنا نه خېږي. نه بي نه اکس، یوه معنا نه لري. چې په مابین کې واول راواخه، یو حرف ور واچوه، یو حرف واول معنا او مې راواستل، او په میان کې ور واچوه. اوس ورته وګوره چې جوړ شو بوکس. بوکس یعنی صندوق، پیټۍ. هغې داسې معنا یې ورکړله. یوازې دا بي اکس د یوه معنا نه درلوده، هېڅ شي ته نوم نه ورکول کېدی. چې دا رقم دا کانسوننټ حروف د دغه حروف سماسه وه چې یوه ای ده، یوه ای ده، یو آی دی، یو او ده، یو یو ده. د دا 15 حروف سماسه وه. او یو د سیمې واول حرف چې هغه وای دی، د دې سماسه وه. دا نور حروف ټوله کتار کښېږده. دا ګډ کتار چې دی دا د یوه لفظ معنا نه لري. بې له دغه واوله، واول به په ګډه بیا به د دې څه لفظ جوړېږي. د دنیا ټول حروف راواخه، ټولې کلمې راواخه سره کښېږده. په هره کلمه کې به واول خامخا وي. یو واول به کې راغلی، دوه به کې راغلي، خامخا به کې راغلي. بیا واوله لفظ، بیا واوله کلمه نشته. دا خبره په دې کې ته نن دا وپېژندل ګوره چې حروف چې دي هغه د ای څخه تر زیډه پورې دا ګرده پر 3 قسمه دي. 3 قسمه چې جوړ سوله، یو واول سوه، واول 15 حرفه ول هغه دي. او دویم کانسوننټ سوه. کانسوننټ چې دی هغه د 20 حرفه دي. لاندې ورته وګورئ. او دریم چې دی هغه سیمې واول دی، هغه حرف دی چې وای دی. دغه 3 قسمه سوه. دا 3 قسمه به تی په ذهن کې کښېږدئ چې دا مې زده کړله، په راتلونکي کې تاسې کولی شئ چې کلمه اسانه جوړ کړئ. کانسوننټ یوازې چې کانسوننټ پروت وي دا د هېڅ اواز نه لري. دا بې اوازه څوک دی؟ یعنی دا یوه معنا په خپله نسي ورکولی. چې واول دې په ګډ کې دا واول دی چې دغه حرف یې راژوندی کړي، دا حرف ته اواز ورکړي، دا حرف ته معنا ورکړله. اوس چې دغه دا کانسوننټ ګډ حروف سره پراته وي دا یوه معنا نه لري، بیا معنا حروف پراته دي. او چې واول دې په ګډ کې دی معناداره جوړ شي. لکه دا اوس بوکس دی، دا د بې معنا حرف ولو، خو چې دا یو او یې
په میان کې ولې به دی د دې سه معنادار شی جوړ کړي پی ان دی پی ان دا د بې معنا پروت دی هېڅ معنا نه لري پی چې ته وایي ان چې ته وایي دا خو بې معنا دوه توري دي دواړه ولیکل بې معنا او راسه اوس په میان کې یو دانه واول ور واچوه چې پن جین جوړ پن قلم ته ویل کېږي دستې به ستا سر په خلاص چې او دا یو ای دې ور واچول په میان کې دې ور کښېښول او دونه فرق یې وکړي دستې معنا جوړه سو ګوره پی خپله بې معنا ان خپله بې معنا چې په میان کې ای ور ولوېدل پن جین جوړ سو پن قلم ته وویل سو دستې بس کار وسو نو دوستانو دغه درې قسمه تاسې باید په ذهن کې پوره راولئ دغه درې قسمه باید تاسې زده کړئ چې دا مې زده سو په راتلونکي سبقانو کې به تاسې ته د اول سبقان هېڅکله خوند نه کوي په وجه د دې خوند نه کوي چې خبرې یې ساده وي ابتدا وي نو ابتدا د سبقه ګډ دومره بې خونده وي نو خوند به سوکه کوي چې تا دلته ای بي سي زده کړله د ای بي سي اوازونه دې زده کړل او ای بي سي دې وپېژندل چې دغه رقم قسمونه لري اوس به نو ته سوکه په نورو سبقانو کې بیا په ورګډېږې چې د دې حرف کم اواز راځي د دې حرف کم اواز راځي زه د یو چا نوم لیکم څنګه به ولیکم زه یو خط لیکم هغه به څنګه لیکم دا دوه چې سره جوړ سو د دې څه چې جوړ سو و زموږ دوی په پښتو کې ډېر داسې الفاظ ته چې په انګریزي کې هغه لفظ نشته نو هغه لفظ به څنګه لکه و څې د څې به څنګه جوړې و ژې د ژې به څنګه جوړې ژې د څنګه به جوړې شین دي څنګه د الفاظ چې دي دا ګرد په دغه حروف کې جوړېدلی شي نو تاسې سبقان ښه منظم زده کوئ انشاءالله که خدا کول په راتلونکي کې په دا سوکه کې در لسو سبقانو به کم وي ستاسې سبقان تاسې به انګریزي مکمل خط ویلی شي خوشاله او قدرمن اوسئ دوستانو ویډیو د سره شیر کړئ په دا لایک باندې ستاسې هېڅ نه کېږي ما ته ګټه نه رسي ما در اوسه د دې ګټه خوړلې نه ده د دې بعد هم نسم خوړلی نه خورم نه دې ته زما ضرورت دی ستاسې په دا یو لایک زه خوشحاله کېږم په دې چې زه زما ملګري دا دي ناستې زما سبقان ګوري او ستاسې په شیرېدو چې نورو ته ورسېږي یو مسلمان یو بل ورور به د دې څه بې برخې په دې به برخمن شي د دې څه به څکه وکړي د دې څه به زده کړه وکړي خلک څه رقم خبرې کوي زموږ وروستۍ دپاره چې دا زما جامه ده د دې جامې پر خلکو باندې خلک دا خپلې ګوتې چې تورې ګوتې پوره رقم یې پر موږ نو دا تورې ګوتې د دې را باندې موږ به د خپل پاک کالي د خپله جامه صفا کوو په خپله به یې صفا کوو خوشحال او قدرمن اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته